سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر له لوړپوړو قطري چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. میدان وردګ ولایت کې د ماین چاودنو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستان لومړي وزیر، صدر، پارلمان له مشر او غړو سره لیده کاته کړي دي. قطر کې طالب پلاوي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د حقوق بشر څانګې مشر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هیواد کې د کورنیو جګړو له احتمالي پیل خبر ورکړی دی. نیمروز ولایت کې د ماین چاودنې له کبله 12 تنه عسکر وژل شوي دي. د مخکښو امریکایي نمایندانو ټرمپ او بایډن وروستۍ مناظره راتلونکې پنجشنبه ترسره کیږي. د خبرونو پای.